خبرونو سرټکی د طالبانو حکومت هیواد کې د خواله رسنیو پر ځینې منځپانګې محدودیتونه لګولي. هسپانیه کې د افغان ښځو لپاره ولسي محکمه پیل شوه. نړیوال بانک د افغانستان اقتصاد د نسبي ثبات په لور روان بللی. روسیې ویلي چې افغانستان ته د سرتیرو لیږلو نیت نه لري. او حماس په مشروط ډول د جګړې پای ته رسولو ته چمتووالی ښودلی. او اوس هم بشپړ خبرونه. د طالبانو حکومت هیواد کې د خواله رسنیو پر ځینې منځپانګې محدودیتونه لګولي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت کې سرچینو BBC پښتو ته ویلي چې افغانستان کې د خواله رسنیو پر ځینې محتواو فیلټر لګول شوی دی. د دغو سرچینو په وینا د فیسبوک، انسټاګرام او ایکس یعنې پخواني ټویټر په څیر رسنیزو اپلیکیشنونو کې د ټولنیزو رسنیو د خپریدونکو منځپانګې د محدودولو لپاره فیلټرونه پلي شوي، خو تر اوسه په کره ډول نه ده معلومه چې کوم ډول مطالب په دې فیلټر کې شامل دي. یو شمېر کاروونکو له پرون ورځې څخه شکایتونه درلودل او د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې ټولنیزو شبکو ته د لاسرسي پر محدودیتونو خپلې تجربې لیکلې وې. دا محدودیتونه داسې حال کې پلي کېږي چې یوه اونۍ وړاندې هم په ټول افغانستان کې انټرنیټ او مخابراتي خدمتونه د 48 ساعتونو لپاره پرې شوي وو. د وچو او تازه میوو د صادراتو لپاره کارګو اسانتیاوې رامنځته کېږي. آریانا افغان هوایي شرکت د وچو او تازه میوو د صادراتو لپاره د هوایي کارګو اسانتیاوې رامنځته کوي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخون په مشرۍ د اړوند وزارتونو او ادارو له مسؤلینو سره د هوایي کارګو له لارې بهرنیو هیوادونو ته د افغانستان د وچو او تازه میوو د صادراتو په اړه غونډه ترسره شوه. د خبر پاڼې له مخې په غونډه کې د آریانا افغان هوایي شرکت مسؤلینو ته سپارښتنه وشوه چې اوس مهال له ګټې پرته په تمام شوي قیمت بهرنیو هیوادونو ته د وچو او تازه میوو صادرات پیل او همدارنګه د یادو میوو د صادراتو لپاره د چارټر الوتکو د پیدا کولو په اړه له هوایي کارګو شرکتونو سره خبرې وکړي. د مسؤلینو په وینا چې د آریانا افغان هوایي شرکت مسؤلینو ته دنده هم وسپارل شوه چې 2 کارګو الوتکې وپیري چې بودیجه به یې د طالبانو حکومت ورکوي. هسپانیه کې د افغان ښځو لپاره ولسي محکمه پیل شوه. د هسپانیې پلازمینه مادرید کې د افغان ښځو د حقونو لپاره ولسي محکمه پیل شوه چې موخه یې د ښځو او نجونو د ځپلو مستندول او ارزول دي. دا محکمه به د روانې اکتوبر میاشتې تر 10مې دوام وکړي. د معلوماتو له مخې په دې 2 ورځنۍ ناسته کې به لسګونه قاضیان، څارنوالان، د بشري حقونو مدافعین او قربانیان ګډون وکړي. دغه ولسي محکمه که څه هم رسمي قانوني او اجرایي واک نه لري، خو د شنونکو په باور دا به د طالبانو حکومت پر تګلارو د فشار لارې په توګه وګڼل شي او د افغان ښځو د حقونو په اړه به نړیوال تمرکز زیات کړي. د طالبانو حکومت د دې ناستې په تړاو تر دې مهاله کوم غبرګون نه دی ښودلی، خو بار بار یې ویلي چې د اسلامي شریعت په رڼا کې افغانانو ته د ټولو حقونو ورکړې ته ژمن دي. نړیوال بانک د افغانستان اقتصاد د نسبي ثبات په لور روان بللی. نړیوال بانک په خپل تازه اقتصادي راپور کې ویلي چې د افغانستان په ګډون د منځني ختیځ، شمالي افریقا او پاکستان سیمهیز اقتصادي وضعیت کې د ښه والي نښې ښکاره شوي دي او تمه ده چې د 2025 کال اقتصادي وده 2.8% ته ورسیږي. د راپور له مخې د سیمې په هغو هیوادونو کې چې د تیلو واردونکي دي لکه افغانستان د خصوصي سکتور د فعالیتونو د کرنې بیا راژوندي کېدو او د داخلي پانګونې له امله د اقتصادي وضعیت د نسبي ښه والي تمه کېږي. د راپور له مخې د ښځو د کار ونډې زیاتوالی کولی شي د هیوادونو د عادي وګړو عاید له 20 څخه تر 13% پورې لوړ کړي او دا ګټه د افغانستان او ورته اقتصادونو لپاره هم اغیزمنه بلل شوې ده. نړیوال بانک زیاته کړې چې د سیمه ییزو اصلاحاتو ترڅنګ د افغانستان د اقتصاد د پیاوړتیا لپاره د خصوصي سکتور پراختیا، د ښځو اقتصادي ګډون او د کرنې ملاتړ بنسټیز رول لري. کونړ کې زلزله ځپلو ته د سرپناه جوړولو چارې پیل شوې. د کونړ ولایت ځایي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د 15.9 میلیون افغانیو په لګښت د وروستیو زلزله ځپلو لپاره د 50 کورونو جوړولو چارې پیل شوې.
د کونړ مرستیال والي مولوي عبدالله حقانی وایي چې په دغه ولایت کې زلزله ځپلو ته لومړنۍ مرستې رسول شوي او اوس ورته د سرپناه جوړولو چارې هم پیل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ژمي په رارسېدو زلزله ځپلي له ګڼو ستونزو سره لاس و ګرېوان دي. د معلوماتو له مخې کونړ کې د زلزلې له امله له 6,000 څخه زیات کورونه تخریب شوي دي. روسیې ویلي چې افغانستان ته د سرتیرو لیږلو نیت نه لري. د روسیې بهرنیو چارو وزارت سلاکار او د افغانستان لپاره د دغه هیواد د ولسمشر ځانګړي استازي ضمیر کابلوف ویلي چې هیواد افغانستان ته د خپلو سرتیرو د لیږلو هیڅ ډول پلان نه لري. هغه زیاته کړه چې مسکو په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې د هر ډول دریم هیواد د پوځي حضور یا اډې کلک مخالفت کوي. د نوموړي په وینا چې طالبان به هم هیڅ بهرني هیواد ته اجازه ورنکړي چې په افغانستان کې پوځي اډه جوړه کړي او په وینا یې دا پریکړه د باګرام پوځي اډې په اړه هم صدق کوي. تیره میاشت د چین، روسیې، ایران او پاکستان استازو په ګډه اعلان وکړ چې دوی د امریکا لخوا د باګرام هوایي اډې د بیرته ترلاسه کولو د هڅو مخالفت کوي. دا پریکړه وروسته له هغه وشوه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له طالبانو وغوښتل چې باګرام هوایي اډه بیرته پینټاګون ته وسپاري، خو کابل یې غوښتنه رد کړه. د قطر او ترکیې پلاوي د غزې اوربند په تړاو مذاکراتو کې ګډون کوي. د قطر بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثاني به مصر کې د غزې د اوربند په مذاکراتو کې ګډون وکړي. په ورته وخت کې ترکیې خبري رسنیو هم خبر ورکړی چې د دغه هیواد یو پلاوی هم په دې مذاکراتو کې برخه واخلي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویان پر ټولنیزو رسنیو په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دغه هیواد صدر اعظم به په یادو مذاکراتو کې چې اوس په کلیدي پړاو کې واقع دي ګډون وکړي. له دې څخه ښکارېږي چې منځګړي په غزه کې د اوسنۍ جګړې د پای ته رسېدو او د اوربند تړون لاسلیک کولو لپاره ټینګه اراده لري. حماس په مشروط ډول د جګړې پای ته رسولو ته چمتووالی ښودلی. حماس ویلي د غزې جګړې د پای ته رسولو لپاره هوکړې ته د رسېدو چمتووالی لري، خو لا هم ځینې مهم شرطونه لري. د حماس لوړپوړي چارواکي فوزي برهوم په یوه تلویزیوني څرګندونو کې وویل چې د دې ډلې پلاوی هڅه کوي ټول خنډونه لرې کړي تر څو داسې تړون وشي چې د غزې د خلکو هیلې پوره کړي. هغه وویل تړون باید د جګړې بشپړ پای، د اسرائیلي ځواکونو بشپړ وتل او د غزې د بیا رغونې سمدستي پیل تضمین کړي. په مقابل کې اسرائیل غواړي حماس بېوسلي شي، خو حماس دا غوښتنه ردوي. د فلسطیني ډلو یو ګډ بیان هم خپور شوی چې پکې ویل شوي هیڅوک د فلسطین د خلکو د وسلو د تسلیمۍ حق نه لري. د اکوادور ولسمشر مظاهراتچیانو پر ډبرو ویشتلی. په اکوادور کې لاریونوالو د دغه هیواد ولسمشر ډانیال نوبووا پر موټریز کاروان برید کړی، خو نوموړی له دغه بریده روغ وتلی دی. د راپورونو له مخې لاریونوالو پر ډبرو د اکوادور د ولسمشر کاروان ویشتلی دی. ځایي چارواکي وایي په دې تړاو یې 5 کسان نیولي چې تر پوښتنو ګروېږنو لاندې دي. د مسؤلینو په وینا چې د موټر ښیښې ماتې شوي او د ډبرو ویشتل د تروریزم او د ولسمشر د قتل هڅه په رسمي ډول تعقیب کړي. لاریونوال په اکوادور کې د تیلو د سبسایډۍ د ختمېدو پر ضد واټونو ته راوتي وو، خو د اکوادور ولسمشر ویلي چې دغه ډول تاوتریخوالی به ونه زغمي. د شال ټلویزیون قدرمندو لیدونکو دا او د دې مهال لنډ مهم خبرونه. تر بیا ښه وخت.